څومره وخت کې غلا کوې؟ ما د دومره شپه ده چې راغلی، ما د اوله شپه ده چې دا غلا کوم. او بېګا شپه مو چې ټلیفون له د کس نه واخیسته په څه طریقه مو ترې واخیسته؟ رکشه کې جګ شو، رکشه کې جګ شو، زما دغه ته ځم، کوم ځای خو د ویل ته ځم. بس په لاره کې رکشه جاوید ته توپانچه وخته، ټلیفون یې ترې واخیست. ټلیفون هم ترې واخیست؟ پیسې هم ترې واخیستې؟ نه، پیسې نه مې واخیستې. څو روپۍ خو مې ورسره کړه؟ 10 روپۍ. ښه 10 روپۍ هم ترې واخیستې؟ ښه دغه توپانچه تا راوایستله په دې کس باندې چې غلا دې ترې کوله؟ څه شی دې ترې واخیستل؟ دا موبایل ورسره. ښه دغه نور ملګري دي تا خپل ملګري دي د غلا څه کوئ سره په رکشا کې؟ ښه څلور واړه یو ځای؟ زوره غږېږه توپانچه لوړه ونیسه. ښه مجاهدینو څنګه ګیر کړی؟ بس په کوڅې راننوتلو، کوڅې کې مجاهدین ولاړ ویني. ښه ونیولی؟ د کمپیوټر هم درسره ګیر کړه؟ ښه د کمپیوټر او له توپانچې او له د شیانو خو تاسو پښیمانه یو چې د موږ نه دي؟ اوس خو رانه خوړل شوي دي کار چې ولسي آینده کې بیا غلا کوې؟ نه، په توبه هم توبه ده، نو زندګي کې هم نه وه کړې. د کمپیوټر مو چې ترې واخیست هغه کس چېرته مو ترې واخیست کمپیوټر؟ دا دغه سولې هوټل نه دی خواته. کوم ځای؟ بګرامۍ. بګرامۍ په سړک د سولې هوټل سره؟ لږ د خواته. کس نه څه طریقه واخیسته کمپیوټر؟ کس نه ده پې توپانچه کش کړله او ما ډریوري کوله. ښه د رکشا ډریوري دې کوله؟ ښه بیا کمپیوټر مو واخیسته. دا کمپیوټر او ټلیفون چې له خلکو اخلئ دا بیا څه کوئ؟ دا بیا څه کوئ؟ دا کمپیوټر خو د اولینه دفعه ده چې دا کار هم کړی ده. او دا ټلیفونونه چې اخلئ دا څه کوئ؟ ټلیفون چې ده دغه خو هغلته هغه هلک ماته ویلې دغلته خرڅوئ یې؟ په چا باندې خرڅوئ؟ شاکر باندې. ښه ته دغه کمپیوټر هم چې واخیسته توپانچه چا پرې راوایستله؟ جاوید. تاسو څلور کسان په رکشا کې ګرځئ دایمي؟ زه مخکې ډریور سره ناست وم. ښه ته مخکې ورسره ناست وې؟ یعنې دغه کمپیوټر او ټلیفون مو ته نابېګا واخیستل، پیسې او شی خو مو نه یې اخیستې له خلکو. دا هغه غله دی چې د مسلمانانو په زور پیسې او یا ټلیفونونه اخلي او توپانچه پرې راباسي. ډېر ځله داسې پېښ شوي دي چې مثلا مسلمانان یې ویشتلي دي، زخمیان کړي دي، پیسو یې د ټلیفون په خاطر باندې. الحمدلله د استخباراتو د مجاهدینو په لاس باندې لاس په لاس ګیر شوله او دوی په خپل اقرار باندې قاطع اقرار کوي. دوی وایي چې موږ د غلاوې کولې او له خلکو به مو ټلیفونونه اخیستله، توپانچې به راسره وې او پیسې به مو ترې اخیستې. الحمدلله چې د قانون منګولو ته وسپارل سو.